السلام علیکم زما ګران مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم یو نوی ټاپک سره. مینوالو چې څنګه تاسو ته پته ده زه چې نن د چا په باره کې خبرې کوم هغه ډانسرې دي، یوه نه دوه ډانسرې دي. هغوی خو د پښتنو نوم یې وشرمولو، داسې بهوده ډانسونه او داسې بېحیایي والا ډانسونه کوي که نه. نو دوه داسې ډانسرې دي، الله پاک د دې دواړو له د نیکۍ هدایت ورکړي چې دی د غلط کارونه پرېږدي. دی د نن سبا د پښتنو په کلچر کې د پښتنو په نوم باندې کلنک جوړ شوی دی. فرشا او منیبه شاه تاسو به ښه پېژنئ. د دی چې کم یو سټیج شو ته ځي ډانسونو دپاره بېهوده ډانسونه کوي، داسې یو ځای نه دی پرېښی چې چېرته کې دی ښه کار کړی وي. د هغې چې کم ډانسونه دي ډېر غلط ډانسونه کوي. ولې چې زه رزق ورکولو والا الله پاک دی. الله پاک هر کس له رزق ورکوي چې تاسو دا رزق ښه طریقه په حلاله طریقه باندې ځان لپاره پیدا کوئ، نو په هغې کې ستاسو به هم فایده وي، ستاسو د دنیا او د آخرت دواړو فایده دي. خو نه که نه بعضې نیم کس وایي یار زه به غلط کارونه به کوم او زه ځان لپاره رزق ګټم او هغې کې زه ډېر خوشحاله. دا غلط سوچ دی. د هغه خلکو په دې کې یو ذره برکت نه وي او خپل ځان سره په خپله زیاتي کوي او ظلم په خپل ځان باندې په خپله کوي. وایي لږ وخورئ او ډېر وخورئ. چې څوک کس د زیاتو لالچ کوي که نه نو هغه د لږو نه پاتې شي او هغه بیا زهر او ګنډېر خوري. تاسو ته ښه پته ده. نو زه د منیبه شاه او فرشا ته دا ویل غواړم تاسو برای مهرباني دا غلط ډانسونه پرېږدئ. رزق ورکولو والا الله پاک دی. الله پاک به تاسو له ښه رزق درکړي او تاسو خپل کور کې ټیوشن اکیډمي کولو کې څه داسې ماشومانو ته سبق وښایي. الله پاک به تاسو له د حق والا رزق به درکوي. په هغې کې به تاسو به هم خوشحاله وي، ستاسو فیملی به هم خوشحاله وي او ډېر اسانه تاسو به زندګي ستاسو به په دې باندې به تېره شي. آیا چې تاسو دا غلط ډانسونه کوئ دې کې څه فایده نشته، الټه ګناه ده، الټه تاسو خپل ځان بېعزت کوئ. نو دا څه ښه کار خو نه دی. زما تاسو ته برادرانه میسج دی، برادرانه ریکویسټ دی، آیا تاسو دا غلط کارونه پرېږدئ. دا زموږ پښتنو په کلچر کې ښه نه ښکاري. دا یو بده خبره ده. زه درته برادرانه ریکویسټ کوم چې دا غلط کارونه تاسو پرېږدئ. الله پاک دې تاسو د نیکۍ هدایت درکړي چې تاسو دا غلط کارونه پرېږدئ او تاسو په سمه لاره باندې راشئ. بس دا زما ملګرو ریکویسټ و منیبه شاه او فرشا ته چې ویډیو م خوښه شوي نو لایک یې کوئ، خپل کمنټ راته وکړئ. والسلام.